د ننګرهار مرستیال والی مولوي سید احمد بنوري، د لغمان ولایت مرستیال مولوي اختر محمد مزمل، د ننګرهار د علماو شورا رئیس شیخ حضرت جان حنفي، د خوږاڼو ولسوال قاری عبدالله رحماني او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو، علما کرامو او قومي مخورو په حضور کې د خوږاڼو ولسوالۍ پیرخیلو سیمه کې د محمد ګلاب او سید ګلاب کورنیو ترمنځ دښمني ختمه او روغه جوړه وشوه. د روغه جوړې په دغو مراسمو کې د ننګرهار مرستیال والی مولوي سید احمد بنوري وویل ولایتي اداره د ټولو هغو چارو ملاتړ کوي چې له مخې خلک له دښمنۍ او تربګنۍ خلاصون مومي او د خیر په ټغر کینی. نوموړي له مخورو غوښتنه وکړه چې په خوږاڼو ولسوالۍ کې ټولې بدۍ په دوستۍ بدلې کړي. زه د قاري صاحب محمد رهبر او د هغې علماء کرام او قومي سپین نه ډیره مننه کوم چې په دغه برخه کې دوی هلې ځلې کړي، تکلیف په ځان باندې تیر کړی دی، خواري کړې ده، او الله دې دوی ته مزید توفیق ورکړي چې څومره زړه بداوي دي، څومره دښمنۍ دي، څومره دښمنۍ دي چې دوی ورته د پیپ ټکی کېږدي، دوی په توسط باندې د پیپ ټکی ورته کېښودل شي. د پکتیا ولایت د استخباراتو مرستیال قاری محمد رهبر چې د دغه جرګې مشري په غاړه وه خوښي وښوده چې په هڅو یې دغه روغه جوړه وشوه. نوموړي وویل چې په دې ولسوالۍ کې به د نورو کورنیو ترمنځ هم دښمنۍ ختمې کړي او د دوستۍ په ټغر به یې کېنوي. دغه ټولو مسؤلینو نه ډېره زیاته مننه کوم او د دغه دوه مسلمانانو په هغه صلح کې برخه واخیستله. انشاءالله چې دوی ته هم په دې کې ډېره زیاته حوصله افزایي شوي که چېرته د دوی په زړونو کې یو معمولي شانته غم و، خو د دغې مشرانو د دومره خلکو په راجمع کېدو به انشاءالله د دوی زړونه نه هغه باقي غم وتلی وي، ځکه دومره درانه مشران علما چې یو ځای ته لاړ شي نو دا خو ډېر غیرتي خلک دي چې ډېر کمزوري خلک هم د هغوی د زړونو نه هغه هر څه وځي. د دوی دغه مخکې چې کومه بدبیني و بدي وه دا په صلح او په ډېر مینه او محبت باندې سره بدل شي، د دوی نفرتونه سره په محبتونو بدل شي، د دوی هغه بدبینۍ سره په خپلوۍ بدل شي لکه څنګه چې مخکې د دوی خپلوي وه. یقینا دغه مسؤلینو خپل قیمتي وخت چا خپل درسونه پرېښي دي، چا خپل مسؤلیتونه پرېښي دي، دا صرف په دې دپاره چې زموږ دوه مسلمانانو ورونو ترمنځ د صلح یو پروګرام دی او د ثواب دپاره پکې برخه واخلو. او انشاءالله زه د مشرانو د غیوې غوښتنې ته دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله تعالی که هر څومره لرې یم که حدین ورپسې لرې شم، خو دغه کومه پروسه چې ما روانه کړې په کومه کې چې زه لګیا یم دا به انشاءالله تر هغې ورځې پورې زه نه پرېږدم تر څو پورې چې د ما په وجود کې سایي. ورته وخت کې د ننګرهار علماو شورا رئیس شیخ حضرت جان حنفي او د لغمان ولایت مرستیال اختر محمد مزمل د اسلام مبارک دین له نظره د روغې جوړې او یو بل ته د بخښنې پر اهمیت خبرې وکړې او ولسونه یې یو بل سره ورورولۍ او همدردۍ ته راوبلل. په دغسې معضلو کې اشتراک کول او د دوه مسلمانانو صلح دا د نفلي مانځه نه، د نفلي روزې نه، د نفلي عباداتو د حدیثو کرنا کې دا بهتر ده. څومره چې چا په دې کې هلې ځلې کړي او خصوصا دا جهادي کورنۍ الله جل وعلا شانه دي د دوی د شهیدانو ارواح د بدر او د احد د شهداو سره دی الله یو ځای کې والله دې ورځ د قیامت کې د دوی په زمره کې د دوی حشر وکړي. خو دغسې د دومره په ګڼ تعداد کې چې زموږ قومي سپین ږیري مسؤلین علما راجمع سوي په دې خاطر زموږ چې دا کومه صلح سوې دا یو معاهده ده چې آینده به موږ هېڅکله یو د بل په خلاف خدای ناخواسته هېڅ قسمه مبارزه نه کوو او موږ به کاملا عفو کوو او په دې عهد باندې به موږ درېږو. نو ما د ټولو قومي سپین ږیرو مخورو د علماء کرامو او د هغو مسؤلینو نه چې هغوی په خپل قوم او قبیل کې رسوخیت لري خبره یې اوري د مسلمانانو ترمنځ که غټ مشکل وي او که لوی مشکل وي د حل کولو کوشش یې وکړي. د محمد ګلاب او سید ګلاب د کورنۍ غړو یو بل ته بخښنه وکړه
او د پخلاینې غږ سره ورکړي. دغه زمونږ ترزوی محمد اګول مخکې مې ترزوی او اوس مې ترزوی دی او بیا مې هم ترزوی ان شاء الله چې او دا کومه مسله چې او دغه خلکو چې کومه فیصله کړې ده موږ ته په سر سترګو قبوله ده. الله په هر قدم په ایمان په تله کې واچوه، الله خوشاله کا او الله تل د داسې د خیر په کارونو کې په اتفاق او په اتحاد او په نیکو کارونو کې کامیاب او سربلند لره. دغه فیصله د کوم وخت نه چې شروع وه هغه تر دغه ابتدا پورې نن په دغه ځای باندې د پای ټکي کېښودل شو. د خوږاڼو ولسوالۍ د دارالافتا مشر مفتي محمد عالم د جرګې څو مادهیز پرېکړه لیک ولوست چې په یو برخه کې راغلی وو که تر دې وروسته هر لوري تیری وکړ نو 15 میلیونه افغانۍ به جرمه کیږي او قوم ته به پړ وي. د پورته موضوع کې چې حل شوه دواړه طرفونه فعلا عملا قولا یا اشارتا ګډون وکړ یا یې پیغور اختار یو بل ته ورکړ د ثبوت په دوران کې به مذکوره نقدي جرم لنډوي. د یادونې ده چې 6 میاشتې وړاندې د محمد ګلاب او سید ګلاب کورنیو ترمنځ په یو حقوقي موضوع لفظي شخړه رامنځته شوې وه چې وروسته په تاوتریخوالي واوښته او په ترڅ کې د محمد ګلاب د کورنۍ یو غړی ووژل شو، خو د مسؤلینو علماء کرامو او مخورو له لوري نورې شخړې ته پرې نه ښودل شول، ترمنځ یې سوله وشوه.